د تورخم په اړه تازه کوم خبر راغلو او همداسې د پاکستان سفیر امیر خان متقي ته څه وویل، ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو خپل نظر سره شریک کړئ. د پاکستان سفیر د طالبانو د کندهار والي ملا شیرین سره تر کتنې وروسته په کابل کې امیر خان متقي سره لیدلي دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي عبید الرحمن نظامني سره په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي موضوعاتو خبرې شوې دي. ښاغلي متقي هیله ښودلې چې د پاکستان نوی حکومت له طالبانو سره د یوې مثبتې پالیسۍ له مخې د اړیکو پیاوړتیا لپاره رغنده ګامونه واخلي. د پاکستان سفیر ښاغلي نظامني له قوله ویل شوي دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې ارزښتناکه دي او نوی منتخب حکومت د اړیکو د پراختیا لیدلوری لري او هڅه کوي د شته ستونزو د له منځه وړلو په برخه کې ګډ کار وکړي. د خبر مطابق دواړو لورو په ډیورنډ کرښه د مسافرو، ناروغانو او سوداګرو تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې خبر نشر شو چې پاکستان ته د ناروغانو د لیږد کمیسیون مسؤل ډاکټر سمیع الحق جمال رسنۍ ته ویلي د پاکستان له لوري تر 4 ورځني بندیز وروسته دغه دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. نوموړي ویلي لومړی به هغو ناروغانو ته اجازه ورکول کیږي چې په لیست کې دي او له هغه وروسته به نور ناروغانو ته اجازه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون له لارې عموما د سرطان ناروغانو ته د درملنې په موخه پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کیږي. او وړاندې پاکستان ویلي و چې د اپریل تر لومړۍ نیټې وروسته باید ناروغان هم پر تورخم د اوښتو لپاره پاسپورت او ویزه ولري. خو د یادونې وړ ده چې د پاکستان ویزه په اسانه خلکو ته نه ورکول کیږي او ډیر کله یا د ویزه یا ځنډیږي او یا د نامعلوم لامل له وجې بار بار رد کیږي. د رد شوو ویزو له درکه پاکستان هره میاشت لکونه ډالر له افغانانو څخه ترلاسه کوي.